موږ دا ثابتولی چې د رسول صلی الله علیه وسلم سره ډېر وخت تېر کړی په حضر کې هم په سفر کې. ځکه ګوره ده چې د رسول صلی الله علیه وسلم څنګه وصف بیان کړی دی که نه، نو نورو ډېرو صحابه کرامو نه دی بیان کړی هغه د بدن وصف. لکه امام احمد دا روایت او امام ترمذي ډېرو راوړي. ابو علي بن ابي طالب رضی الله عنه وایي لم يكن رسول الله صلی الله علیه وسلم بالطویل ولا بالقصیر. رسول صلی الله علیه وسلم نه ډېر دنګو نه چیتو. انشاءالله زما اراده ده که چېرته زمونږ الله ژوند راکړو او موقع الله ماله راکړه نو زه شمایل بیانوم هغه د رسول صلی الله علیه وسلم صفات بدني اخلاقي هغه به څه خوړو څه خوښو، څنګه به ویده کېدو، څنګه به پاڅېدو، څنګه به ګرځېدو، د هغه ملګرتیا، د هغه د ښځو سره رشته، د هغه د بچو سره رشته، د هغه د خپلوانو سره تعلقات، د هغه د الله سره تعلق. انشاءالله دا یې نیسي په زړه کې شتي خو که الله جون او موقع او توفیق راکړم دا به ته یې ورځ بیانوم په تفصیلي. نو دوی ویي هسې لږ پکې نن واورئ چې دی ګوره د رسول صلی الله علیه وسلم یې څومره لیدلی وی هغه نه دنګ و نه چیت. شثن الکفین والقدمین، د خپلو لاسونو د هډوکي د رسول صلی الله علیه وسلم دا نري نري نه و، کمزوري نه و، مضبوط لاسونه و، مضبوط خپې و. ضخم الرأس، سری وړوکی نه و، سری غټو غټ مطلب دا چې حد نه زیات غټو. وړوکی سر عیب دی او غټ سر د حد نه دا هم څه ښایست نه دی. او چې کله صحابه کرام وایي د رسول صلی الله علیه وسلم سر غټو مطلب د وړوکي په مقابله کې. ضخم الکرادیس، ضخم الکرادیس دا جوړونه چې کوم دي د رسول صلی الله علیه وسلم د ګوتو دي که د سنګل دي که د کوی جوړونه غټ غټ. طویل المسروبه، کوم ویښته چې په دې سینه باندې وو دا کته دې نامته کوشي او د رسول صلی الله علیه وسلم په سینه باندې ډېر ویښته نه وو، په دې منځ وو بس چې کرښه وه او هغه بیا دې نامه پورې تلي. اوس سوچ کوو چې دی د رسول صلی الله علیه وسلم څومره پاتې شوی دی. زه دې دپاره لیکلی یم داسې چې مسله تاسو نه بیا یېره شي. اذا مشى تکفى تکفیا کأنما انحط من صبب، چې کله به روانو که نه نو داسې به روانو لکه د یو دنګ ځینې چې راکوزېږي داسې به رسول صلی الله علیه وسلم روان او د هغه تګ نه تیز به و نه به ورو د دې په منځ کې به او بیا وی لنډه دغه روایت کې وی لم اره قبله ولا بعده مثله، نه مې د هغه نه مخکې داسې انسان لیدلی، نه مې د هغه نه بعد لیدلی. امام احمد یو روایت راوړی، امام بخاري هم راوړی خو په ادب مفرد کې علي رضی الله عنه وی کان عظیم العینین، کان رسول الله صلی الله علیه وسلم عظیم العینین، سترګې ډېرې غټې، سترګې د رسول صلی الله علیه وسلم غټې، نه ښایست دی وړې سترګې نه ښایست نه دی. او ګوره دی د انډونیشین او د جاپانیان او د چاینا والا او دا قسمه خلک چې کوم دي یا په فارسیوانانو کې چې کوم د دوی په حدود دي دا ټول سترګې وړې وړې، دا ښایست نه دی. ښایست هغه غټې سترګې د رسول صلی الله علیه وسلم سترګې غټې غټې. حجب الاشفار، دومره په توجه دې خلکو رسول صلی الله علیه وسلم ته کتلي دي چې سړی ورته حیران شي. او دا الله غوښته چې د دې نبي ذکر پاتې شي په دنیا کې، ځکه یې له داسې ملګري راوستي. موږ ته که دې مسله اوس بیان کړه 15 منټه بعد به زموږ نه یېرې چېرې ګوره څه مسله یې یا به لږ نور راته پته نشته، خو د علي رضا سیرت بیانېدو دا هم تکړه دی چې لا دومره ورته پته دی چې بیان کې سیرت بیانېدو. الله رب العزت د دې عظیم انسان په ملګرتیا کې هغه کسان پیدا کړي چې هغوی خبرې خو پرېږده، حدیثونه پرېږده، د هغه بدن دا ورته یاد دی، سترګې داسې وي، هډوکي داسې وو. اوس دلته وایي چې هدب الاشفار، هدب الاشفار څه مطلب دی؟ وایي د سترګو دا باڼه یې اوږده و، دا هم ښایست دی د سترګو باڼه چې اوږده وي. کله چې سترګو باڼه د چا کمې که نه یا لڼي نو د دا سترګې هم داسې راټوله غوندې ښکاري، دا خوند نه کوي. او کث اللحیه، ګیره ډېره ګڼه وه د رسول صلی الله علیه وسلم ګیره دا ګڼه. او دا بیا واورئ
ګیرې ګڼه وه خو دې د هغه په دې ګڼې ګیرې د هغه په ښایست کې کمی نه دی راوستی بلکې د دې سره یې ښایست ښه زیات شوی دی ازهر اللون وی رنګ د هغه ګلابي رنګ و ګلابي کوم رنګ ته وایي سور سپین موږ یې د سور سپین وایو هر پلانې سور سپین سړی دی یو تک سپینې دا هم ګوره ښایسته داسې الله چې انسان له هر څه ورکړي ښایسته دي خو موږ به هغه ښایست بحث تک سپین رنګ دا هغه اعلی ترین ښایست نه دی او بالکل سور یو ډول سړی چې سړی ورته وایي سړی که د ده دا رنګ بل رنګ پکې نشته تک سور دا هم هغه صفت والا ښایست نه دی خو سور سپین کله چې ورسره ته په تیاره کې حدیث کې ملاو شي چې رڼا کم وي نو سپین به درته ښکاري خو چې کله رڼا ته راوځي انور ته راوځي بیا سور ښکاري رسول الله وسلم رنګ داسې او په دې کې هم دا ویلي چې روان به نو داسې به روان لکه د بره ځینې چې لکه یو مسلې ته خیر کوي چې روان یې شي لکه ته به یې چې دی راکوزېږي چېرته او ازاد رواني دغه روایت کې دا ویلي چې واذا التفت جمیعا او چې چا پسې به سر به اړو که نه یا چا سره به خبره کولو نو پوره به د هغه طرف ته وړېږو چې لکه یو سړی تا ته خبره کوي تا ورته سر داسې نیولی نه پوره به هغه ته وړېدو یا ته چا ته خبره کوې او سر دې داسې اړولی نه او دا دې کې بله فایده ده دې کې بله فایده دا هم ده چې دا چې ته چا ته خبره کوي یا څوک تا ته خبره کوي دا د هغه ډېر ادب او احترام هم دی څومره محترم انسان او زه تا ته خبره کوم لکه زه اوس تا ته اواز وکړم فلانیه او تا ما ته شایي زه تا ته یوه مسله بیانوم ها وایه څه مسله خیال هم دی کیدای شي مونږ ته ادب ښکاري ځکه دا مسله مونږ اول پرې نه اورېدلې او په دې هغه څوک نه خفه کېږي څوک چې دا کوي زه خو په خپله خفه کېږم که ما ته کښې زه پرې خفه کېږم لکه ما تا ته اواز وکړو زه تا ته خبره وکړم ها وایه څه مسله ده ښه خبرې پوره د هغه طرف ته شه د سینه هغه ته راواړوه پوره خبره چې ورسره وکړه بیا زه ته خو هسې هم ودرېدې یا چا ته ته غږ کړې او داسې ورته تا ته وایم او تا ته ها دا کله ناکله وشي هېڅ خبره نه ده دا نه یم چې دا کار حرام دی زه یم چې موږ هغه ډېر اوچت آداب یې زده کړو یو سړی به راشي ما پسې اکثر دا بعض چې څه نه څه نقطه راویسته غواړي ولې حرام دی موږ دا نه وي چې حرام دی او موږ وایو ادب د دې نه ښه هغه دا دی خیر هم دې خبرې کوي زما خبر غلطه ده ها الله اکبر امام ترمذي روایت راوړی دی علي رضی الله عنه ليس بالطويل الممغط رسول وسلم دنګ خو هغه دنګ نه و هغه سم دنګ چې دا هم ګوره ښایست نه دی خیال هم کړی دا یو نیم ګورې به ورته داسې الا دا اوس ډېر چیت دی نو هغه ډېر چیت منځني ته هم داسې ګوري او چې سړی منځنی او ته بل ته داسې ګوري او غاړه ورسره میلاو کړې او د بډې خوا کې تاویږي راتاویږي دا مزه نه کوي نور خو د الله ما تاسو یې الله مخلوق ټول ښایسته دی ولا بالقصير المتردد یا المتردد او متردد او نه هغه داسې چیتو چې هغه سم چیت دا هم ښایست نه دی بیا خصوصا سړو سره چیت بدن چې د حد نه زیات چیتي بیا خوند نه کوي زنانه لا بیا ځکه زنانه که ډېرې هم دنګې شي سبحان الله دا د سړو نه ګوره چې د شاذ ولادر دنګېږي په ښځو کې به څومره دنګه ښځه چې ته سړي راولې سړی به دومره دنګ هم نه وي خو دا ښځه هغه ته نه رسي دا په زنانو کې دنګ کوي الله رب العزت دې مخلوق ته وګوره څنګه پیدا کړی دی چا سره چې څه مناسب دی هغه یې له ورکړی دی خو کله داسې وشي چې د زنانو کې څومره دنګ وي نارینهو نه دنګ وي نو ته سوچ وکړې دا به څنګه ښکاري ځکه هر چا سره چې څه مناسب دی الله ورکړي داسې ښایسته پیدایش هغه رب کړی ځکه وایي هذا خلق الله دا هغه پیدایش دی چې ما کړی دی بل څوک داسې شته چې وایي داسې پیدایش یې کړی نو رسول الله وسلم دنګ و هغه دنګ نه و چې بد ښکاري ښه
هغه ډېر دنګ په مقابله کې رسول صلی الله علیه وسلم چیت و، خو هغه چیت نه چې هغه بد ښکاري. مطلب دا شو چې څه شو؟ منځنی شو. ځکه وی وکان ربعة من القوم، منځنی. ولم يكن بالجعد القطط. الله اکبر. دې سړي یعنی موضوع زمونږ د علي رضی الله عنه رسول صلی الله علیه وسلم ته واورېده، ټوله فایدهمنه ده. خو زه صرف تاسو ته مې دا بیانولی چې ده څنګه د رسول صلی الله علیه وسلم سره وخت تېر کړی دی. وی د هغه دا ویښته داسې هغه تاو ویښته نه وه، ګلګوتې ورته کي نه و، ولا بالسبط، او نه بلکل نرم او پاسته زوړن داسې چې کړی یونیم هغه بلکل داسې هسې داسې چې ورته وګورې چې پړک غونته کې وایي، سم نرم وي او داسې بغیر د منګزې نه زوړن پراته وي. دا مزه نه کوي. کان جعدا رجلا، هغه منځنی و، د هغه ویښته منځني و، نه هغه سخت ویښته اتاو تاو چې د دې افریقې والی، نه هغه چې بلکل داسې نرم پاسته زوړن پراته وي لکه څنګه چې د دې دغه خلک دا ما چې تاسو ته یاد کړو دا چاینا والا او انډونیشیا والا د هغوی هغه ویښته مې لیدلی که هغه چې واړه وي داسې ولاړ وي، خو چې غټ کي بیا داسې پراته وي چې لکه هغه نه ورانېږي، منګز منګز ته ضرورت نه وي، داسې نه و، منځني و. الله اکبر. ولم يكن بالمتهم ولا بالمكلثم. باز راشي ما اسې فایدې لپاره ته ذکر موږ هم وایي لږ ډېر چې دی علم کړی کتابونه هم ویلي چې دا ټکي چې کوم په دې حدیثونو کې راځي که نه دې دپاره محنت به کوې ځان وربه وکړې دا چې حدیثونو پورې مسخرې کوې او رد کوې اصل کې دا خلک پوهېږي نه ته یو سړي ته دا کېده چې هغه حدیثونه پېژني نه ته دا دې څه مطلب دی ولم یکن اول خو به دا ټکی ویلو کې ګران وي ولم یکن بالمتهم ولا بالمکلثم او دغه سړی چې دا ټکی صحیح نشي ویلی دی وایي دا حدیثونه نشته دا هغه وروستنۍ خبره به اول وایي دا ټکی ووایي چې داسې چوچي ووایي او الله په دې مرحله کې پاس کړي او دویمه مرحله څه ده د دې معنی څه ده ولم يكن بالمتهم ولا بالمكلثم رسول الله صلی الله علیه وسلم متهم په عربي کې هغه غټ کس ته وایي پیړ ته چې سم پیړه بد چې ښکاري مکلثم په عربی کې فصیح عربی کې هغه کس ته وایي چې هغه نری چې سم بد ښکاري نو دې کې رسول صلی الله علیه وسلم منځنی و دا ډېر غټ بدن داسې نه غټ بدنونه والا رانه خفه شي چې خېټه ترې مخکې روانې دا ښایست نه دی که نه ښایست دی نو که چا ته ښایست ښکاري جدا مسله ده لکه چې حدیث کې راځي رسول صلی الله علیه وسلم قیامت ته به نږدې د خلکو خېټې غټې شي حدیث مو ذکر کړی قیامت په علاماتو کې ولې وایي عیش او عشرت به ډېر شي عیش او عشرت به ډېر شي نو د هغې د لاسه به خېټې بهر راولېږي نو دا ښایست نه دی او که د چا خېټه داسې وي نو دا د ورور نصیحت یادې کوي دا ګورې ښایست کې هم ستا کمی راولي او ستا عمر پې هم ډېر ښکاري او د دې د لاسه تا ته بیماري هم لګېدی شي درې خبرې شو ښایست کې کمی عمر پې ډېر ښکاري بیماری تا ته لګېدی شي والامر الیکم او خبره ټوله اوس تاسو ته راځي چې کومه خېټه خوښه ده اوس دې سړي څوک ماته وایي چې دا الله ویلي چې خېټه کمه کړه صرف دا وایي چې او شریعت ویلي دي شریعت ویلي دي صرف دا کوم ذکر راغلی ته اوس وکړه شریعت موږ ته دا ویلي چې ستا د بدن په تا حق دی ویلي دي که نه دي ویلي او ما ته پته لګي چې د یو کار د لاسه ما ته نقصان رسي نو په ما بیا لازم دي چې دغه کار پرېږدم هغه باله کېږي چې ته د غوړو نه او د دې مرچکو مسالو نه د خوږو نه لږ څه کې لږ ځان کنټرول کړي او موږ پښتانه بیا د نورو قومونو په مقابله کې ډېر بیا بې احتیاطي کوو هغه نری چې هغه بلکل غریب ولي راټیټ شوي دا هم ښایست نه دی
صحیح ده خېټه خو نشتي خو څه شتي ما ته ووایه څه شتي هېڅوک نشتي هډوکي دي که ته ځې اوبه راځي نو رسول صلی الله علیه وسلم څه و درمیانه و دا ښایسته بدن دی چې نه ته په نرو کې حسابېږي نه ته په غټو کې حسابېږي وکانه فی الوجه تدویر او د رسول صلی الله په دې مخ کې ګولایي وه دا تفصیل ته به بیانوم چې ګولایي څنګه وروسته ابیض مشرب سپین رنګ یو خو سوروالی پکې و او سترګې غټې دي روایت کې دقه دي جلیل المشاش والکتد دې ټکو ته ګوره دا عربي ده موږ دوه ټکي زده کړو دا ماته پاتې هغه یو ته خیال ما ته ویلو وي مناظره به کوو په کومه ژبه کې به کوو عربۍ ژبه کې به کوو او داسې کتاب به وایو چې زیر زبر پرې نه وي زه خو د الله دا ورځ غواړم چې ما سره کښېنه او زیر زبر پرې نه وي نو بیا چې ته چا به ورسره رابطه کړي او په عربي کې ورسره خبرې کړي دي چې ته دې پرېږده هغه سعودي کې دی خو ما ورته په عربي کې دوه چې کوم د ده نه ګاډی تللی دی که نه عربي ژبه ډېره فصیح او بلیغ او پراخه ژبه ده او ځکه زه ما یو پیر دا خبره کړې وه په یو مجلس کې بیا مې وروسته داسې محسوس هم کړه چې کیدای شي بعض ملګري بې مانه خفه شوي دي چې ټول داسې د علماو د دعاتو مجلسو ما زه هغه عالم پوره عالم صحیح نه ګڼم لکه عالم به وي خو هغه تکړه عالم یې نه ګڼم چې د هغه په مکتبه کې د پښتو او د اردو کتابونه د عربۍ نه زیات پراته وي د اردو ګوري د پښتو او پښتو کې چې کوم کتابونه دي خو د عربۍ د کتابونه اخیستی شوي دي اردو کې چې کوم دي د کوم ځای نه اخیستی شوي عربۍ د خبره اخیستی شوي ته هغه اصل ته واپس شه ته عامي نه یې تا غټو کتابونو ته واپس شه هغې کې مسله وګورې هغې ته چې سړی واپس شي نو په هغې به هله پوهېږي چې ته په څه پوهې په عربۍ ژبه او دې ټکي ته ګوره جلیل المشاش والکتد وی د رسول صلی الله علیه وسلم د هډوکو د جوړونه دا غټ غټو او دا اوږې چې وي اوږې دا د رسول صلی الله علیه وسلم ښه غټې اوږې وي پلنه سینه یې وه دا هم ښایست دی دا بله فایده یې ده که نن ته څو فایدې واخیستې ښایست دا څنګه سینه چې داسې راټولی که نه دا مزه نه کوي سړي سره چې د سړي سینه داسې کولاوي دا کله کله زمونږ په لاس کې نه وي خو موږ هسې خبره کوو او کله زموږ لاس کې کیدی شي لکه یو خبره یو سړي ولې راټیټ شوي دي د ډېرې کمزورتیا د لاسه یا ډېر غټوالي د لاسه هغې کې څه نه څه کیدی شي خو کله کله د انسان د هډوکي جوړ دي شي چې دې کې څه نه کېږي خو ښایست صحیح د سینې غټوالی بین کتفیه خاتم النبوه او د ولو په دې منځ کې د ختم نبوت هغه مهر بیا وایي اجود الناس صدره د هغه د سینې په شان یا داسې انسان ما نه و لیدلی چې داسې سخاوت ور الله په سینه کې اچولی لکه دغه سړي سره چې واصدق الناس لهجه په خبرو کې د ده نه رښتینی ما بل نه ولیدلی والینهم عریکه واکرمهم عشره د ده په شان نرم خویه ما په خلکو کې نه ولیدلی د ده په شان د خلکو سره او د ښځو سره او د ملګرو سره او د بچو سره خوش اخلاقه او نرم مزاج ما نه ولیدلی الله اکبر وی ومن رآه بدیهة هابه اچانک چې به دې ولیدو په سړي به هیبت راغی دا یقیني خبره ته په دنیا کې د یو غټ سړي سره ملاو شه یو عالم سره یا دنیوي یو غټ شخصیت ته ستا ورسره محبت اچانک چې ورسره ملاو شي په سړي هیبت راشي نو چې اچانک سړی داسې روان وي په کوڅه کې او د مخکې نه رسول صلی الله علیه وسلم راشي هغه انسان چې الله هغه ته نبوت ورکړی دی او هغه په ټول مخلوقاتو کې خوښ دی په سړي به څنګه هیبت راشي ومن خالطه معرفة احبه
او چې لږ وخت به دې ورسره وشو که نه و به دې پېژندو نو سمه مینه به دې ورسره بیا جوړېده. اول پېر چې به دې ولیدو هیبت، او چې لږ به ورسره کېناستې او خبرې اترې به وشوې او حالات به برابر شو نو بیا به دې ورسره سم محبت پیدا کېږي. وی لنډه ده یقول نعیته وی که چا لیدلی وی خبره په دې ختمه کړې ده وی که چا لیدلی وی که نه نو دا دې هغه چا ته بیانوي چې کوم خلکو نه دی لیدلی. نو که تاسو کې چا لیدلی وی او چا ورته ویلی وی چې دې سړي مبارک یې څه وی نو خبرې ډېرې اوږدې وي ته به کم صفت بیانې د بدن د اخلاقو خو لنډه به تا ته دا ویلی وی لم ار قبله ولا بعده مثله نه مې له ده په شان کس مخکې لیدلی نه مې وروسته لیدلی دا الله داسې پیدا کړی. دا خبره تاسو نه یېره شوي نی ما دا دومره اوږد تفصیل د څه لپاره وکړو چې علي رضی الله عنه ډېر وخت دا د چا سره تېر کړی دا د رسول صلی الله علیه وسلم سره تېر کړی. علي بن ابي طالب رضی الله عنه یو روایت ته بعض علما وایي رسول صلی الله علیه وسلم دا خبره کړې ده خو صحیح خبره ده چې رسول صلی الله علیه وسلم ته دا روایت نه رسي علي رضی الله عنه ته رسي او دا روایت امام احمد هم راوړی دی امام ترمذي نورو کتابونو کې دا صرف تاسو ته ذکر کوم د ده دا خبره یاده کړئ که دا خبره تاسو یاده کړه او عمل هم پرې وکړو که نه ستاسو دنیا به هم ښایسته شي آخرت به هم ښایسته شي. وی کتاب الله د الله کتاب فيه نبأ ما قبلكم وخبر ما بعدكم په دې کتاب کې د پخوانو تاسو نه چې مخکې تېر شوي دي د هغوی خبره پکې هم ده او د راتلونکو حالاتو خبره پکې هم ده. دا د څه خبره کوي یېره تاسو څه خبره کوي چې لږ اواز زه واورم یا خو تاسو زما په دې خبرو نه پوهېږئ یا دا مجلس دومره بورینګ دی تاسو ټولو دی بور کړي یې که نه خبره څه روانه قرآن بیا دوه کسان جواب کوي. لکه اوس ملک کې وی او د زنده‌باد مرده‌باد چغې وی والی به هم که نه به والی روډونو ته به نه راوتی کس یا پروګرام وی ها هو وی څومره چغې به ووایي نو زه لږ تپوس کوم خبره څه روانه وی ویم که ونه وی او یا ما ته پته نشته نو خبره څه روانه قرآن په دې کې د پوهانو کیسې دي په دې کې راتلونکي حالات دي وحکم ما بینکم او ستاسو منځ کې چې کوم اختلافات راځي د هغې فیصلې پکې دي علي رضی الله هو الفصل لیس بالهزل دا فیصلې والا حق او باطل کې فرق راوستونکي خبرې دا ګپ شپ نه دی ګورئ چا چې پرېښودی دی رب العالمین هغه له ګزار ورکړی دی قسمه الله یعنی الله هلاک کړی الله تباه کړی ومن ابتغى الهدى في غیره اضله الله او چا چې هدایت د قرآن نه علاوه په بل څه کې لټولی دی الله ګمراه کړی دی وهو حبل الله المتین دا هغه پړی دی د الله چې د ځمکې ته یې راکوز کړی دی وهو الذکر الحکیم دا هغه نصیحت دی د اوچت ذات وهو الصراط المستقیم او دا هغه نیغه لار ده لا تلتبس به الألسنة ولا يشبع منه العلماء ولا يخلق عن كثرة الرد وی دا هغه قرآن دی چې د دې په ویلو باندې ژبې نه ستړي کېږي د دې په بیانولو باندې علما نه مړېږي او وی دا په ډېرو ویلو سره زړېږي نه ولا تنقضي عجائبه د دې عجایبات د دې حکمتونه هغه نه ختمېږي دا وی هغه کتاب دی هو الذي لم تنتهي الجن إذ سمعته حتى قالوا دا هغه کتاب دی چې پیریانو کله واورېدو پیریانو نو هغوی ویلو انا سمعنا قرآنا عجبا یقینا من قرآن واورېدو ډېر عجیبه من قال به صدق علي رضی الله عنه وی څوک چې خبره د دې قرآن کوي نو رښتیا وایي ومن عمل به أجر وسوق چې په قرآن عمل کې الله ول اجر ورکوي ومن حکم به عدل وسوق چې په دې فیصلې کوي نو عدل کوي
ومن دعي الیه هدی الى صراط مستقیم او چاته چې د دې طرف ته دعوت ورکړی کیږي او دې طرف ته رابللی کیږي نو ده ته نیغه لار وښویه شوه. دا د چا خبره وه؟ د علي بن ابي طالب رضی الله عنه. تاسو ته مې صرف دې دپاره بیان کړه چې ډېره فایدهمنده ده چې د قرآن سره محبت پیدا شي چې دا معمولي کتاب نه دی، او بل د علي رضی الله عنه سره هم تړون دی ځکه چې د هغه سیرت بیانېږي او دا خبره هغه کوي. علي رضی الله عنه بعض نښې ګورئ د رسول صلی الله علیه وسلم د نبوت لیدلې وي په هغه مکي دور کې چې امام ترمذي دا روایت راوړی، نورو کتابونو کې هم شته. علي رضی الله عنه وایي زه یو پیر د رسول صلی الله علیه وسلم سره ووتم او موږ په مکه کې ومو، فخرجنا فی بعض نواحیها، د مکې داسې بعض طرفونو ته ووتو سکارم، فما استقبله جبل ولا شجر الا وهو يقول السلام عليك يا رسول الله. ما په خپله ولیدو چې غر کاڼی یا ونه څه شی به مخې ته راغی نو هغه به په رسول صلی الله علیه وسلم سلام اچوي. دا ده په مکي دور کې مخکې لیدلي دي او په دې کې هېڅ تعجب نشته. الحمدلله دا هغه چا دپاره چې په خپل رب باندې یقین دی. یو سړی وایي زه خو خبرې کومه نو ونه څنګه خبرې کوي. قیصه خو تاسو اورېدلې رسول صلی الله علیه وسلم لپاره چې بل منبر جوړ شو، کجورې هغه تنې جړلې وو، بیا مې یو سړی ما ته ویلی چې دا څنګه د څنګه یو جواب دا دی ته څنګه خبرې کوي؟ ویل زه لګیا نه یم. نو ستا په خوله کې خو صرف ژبه ده او غاښونه دي چې هغه هډوکې دي، تالو دی هغه غوښه هډوکې دي، اواز ته راوځي مرۍ ده نو هغه خو غوښه د هډوکې. راځي چې ځو د غوښې دوکان ته قصابي پسې، ما ته به وایي چې ته لیونی قصابي له مې بوځې. څه کوو په قصابي سره؟ قصابي سره داسې کار کوو چې یو دوه ټوکرې غوښه راوړو او یو بل له راچو چې ستا دې په شان خبرې وکړي نو غوښه وډوکې خو هغه هم دی. الله طاقت نه دی ورکړی او چې الله طاقت والي زمونږ په شان روغ رمټ انسان چاړه دی خبرې کولی شي؟ نشي کولی. نو خو زما او ستا په شان دی خبرې نشي کولی. خبره د دې نه ده چې دی ولي او دی ولي، خبره د دې ده چې طاقت الله ورکوي. چې الله وغواړي جمادات هم خبرې کولی شي، دې کې څه حرج نشته. یو قصه به ذکر کو د بیان په آخره کې. ابو ذر غفاري رضی الله عنه صحیح بخاري کې دا روایت شته. پیژنې ابو ذر غفاري دا مشهور صحابي دی، د ډېر پخوا اسلام قبول کړی په هغه ولنو کسانو. او دا قصه ډېره اوږده ده خو زه ته خلاصه ذکر کوم. عبدالله بن عباس ذکر کړې ده او ما کسو سیرت کې هم ذکر کړی. وی کله چې ابو ذر غفاري ته د رسول الله صلی الله علیه وسلم د نبوت پته ولګېده چې داسې یو کس راوتلی په مکه کې او هغه دا خبرې کوي، نو خپل ورور ته یې ووایي. دا ورور د ده انیس نوم و، انیس ابن جناده الغفاري رضی الله عنه. دوی اسلام قبول کړه انیس، او د انیس هم اسلام قبول کړی دی، ابو ذر غفاري هم قبول کړی دی او د دوی مور هم اسلام قبول کړی دی. نو د دې خپل ورور ته ووایي داسې وکړه لاړ شه دې وادۍ ته، ارکب الى هذا الوادي. مکې ته به یې وادي ولي، وادي په اصل کې لکه موږ چې ورته خوړګۍ وایو، دا مکه دم داسې د غرونو په دې منځ کې د اوبو لار ده. ارکب الى هذا الوادي. د دې سړي په باره کې لږ معلومات راوړه دا چې وایي چې د اسمان نه ماله خبر راځي او بیا راشه ما پسې. چې صحیح انیس لاړ د رسول صلی الله علیه وسلم سره کېناستو، خبرې وبرې واوري. ابو ذر پسې راغی، هغه ورته ویل څه وې؟ یاره وایي زه خو سره کېناستم رأیته یأمر بمکارم الاخلاق. ما خو چې خبرې واورېدو نو څومره خبرې چې هغه خلکو ته بیانوي نو ټول د اوچتو اخلاقو سره تعلق ساتي. وکلاما ما هو بالشعر، او څنګه چې مشهوره ده چې شاعر دی نو
ما خو چې اندازه ولګوله دا د شاعرانو خبرې دي. هغه ورته ما شفیتني مما ارد، زړه دې زما یخ نه کړو. سم خبر به دې راوړی، هغه سم خبر راوړی، دې نه خو نور څه خبر و. او دی چې نه زه په خپله دا خبره وي. فتزود وحمل شنة له فيها ماء، ځان سره یې څه توخه د سفر راواغسته او اوبې په بوجۍ کې لوښي کې راواغستې ولاړ. مسجد نبوي ته ورغی. رسول الله صلی الله علیه وسلم یې داسې لټو چې کوم ځای کې وایي، کوم ځای کې خو پېژندو یې نه او تپوس یې نه کوو. دا هوښیارتوب. ځکه که تپوس وکړي نو قریش ورته د اول نه وایي جادوګر دی، هغه کوډګر دی، هغه لیونی دی. د ذهن ته دا خبرې راځي نو بیا د هغه خبرې صحیح نشي اورېدی. دې هوښیارتوب ته وګوره. نو چې زه دې سره میلاو شم او زما دماغ د دې قصو نه بلکل صفا وي، زه دې وګورو دی څه تپوس یې نه کوم. په دې کې به ده باندې شپه راغله مسجد حرام کې، عفوا ما مسجد نبوي تېر شوي، مسجد حرام کې مکې ته راغلی. په دې باندې شپه راغله. چې شپه پرې راغلی نو دی د مسجد حرام کې پروت دی، کعبې سره خوا کې علي رضی الله عنه. الله اکبر. زه حیران شم چې د هغوی دا هلکان او واړه او ځوانان داسې ونو. الله دې موږ داسې کړي. نو چې ده ولیدو چې دا سړی خو ناشنا دی، ناشنا کس دلته او داسې پروت. نو ده پسې ورغی، وایي زه چې ځو ما سره ځان سره بوت. دې ته وایي مکارم الاخلاق، سړیتوب، دروند خویي. اوس خو چې پته ورته ولګي چې میلمه دی بیا دې ډېر ورته ووایي چې نشته نشته. لکه میلمه دی، دې علاقې ته نوی راغلی، نه ورته وایي چې کور ور وټکئ. میلمه دی نوی راغلی، ځان سره بوت ورغی. خو د یو بل نه څه تپوسونه نه کول ښه. او اوس ده ته دا پته هم نشي چې د چا سره چې روان یم د کوم ځوان سره دا د هغه د تره زوی او په هغه یې ایمان هم راوړی. الغرض لاړ. سهار شو، بیا یې هغه خپل سامان راواغسته، اوبه مو بیا راواغستې، هغه سره مو سامان راوړی. بیا راغی مسجد حرام ته. بیا هلته په دویمه ورځ پروت دی، داسې لټونکی په دې سترګو کې چې زه څوک وینم چې دا د رسول سلم خو څه خپل مقصد ته ونه رسېد. بیا علي رضی الله عنه ځان سره بوت، یو بل نه څه تپوسونه نه کول. سهار له بیا سړی راووتو، خپل سامان وامان یې راواغستو، وایي زه خو زه مسجد حرام ته راغلی. او که بار نه څوک راغلی بس داسې کې پروت دي، عبادت له به راغلی. چې بیا شپه شوه په درېیمه ورځ د بیا ولې سړی پروت دی. علي رضی الله عنه ته وایي چې ځو ما سره. بیا ورته ووایي ته خبر ولې نه کوې، ته څه له راغلی؟ دلته پروت دی، اوبه دي او سامان دی، کجوري دي او زمزم دی. نو وایي ته به ما سره به لوز کوې، چا ته زما حل نه دی. هغه وایي نه. او دویم لوز به دا کوي چې کوم تپوس ته نه وکړم نو رښتینې خبره به کړي. هغه وایي صحیح ده. دا سړی چې دلته کوم راوتی دی دا په رښتیا د الله پیغمبر دی، د دا خبرې به صحیح. هغه ورته وایي انه حق فوالله هو رسول الله صلی الله علیه وسلم. زما دې په الله قسم د الله پیغمبر دی. سهار به دې وله بوځم، دا شپه به تېره کړو، د سویمه ورځ شوه، زه به دې بوځم. خو ته به ما سره داسې نه ځې چې دا قریش ته خبر نه شي. ته اوس هغه اولني حالات دي، خلک کمزوري دي. او چې کله زه روان یم ما پسې راځه. دا اوبې د ده نه اخېستې دي، اوبو چې کوم لوښی دی هغه علي رضا اخېستی. نو چې کله ما ته پته ولګي چې څوک را روان دی نو زه به ودرېږم لکه زه چې د اوبه اړوم دغه ځای کې. ما ورته یو بل نه پېژني. خو که زه روان شم بیا ما پسې راځه. نو چې زه اوبه کله ځان زه داسې کړم چې اوبه اړوم نو ته پوه شې چې څوک را روان دی، ته به احتیاط کړې. او چې بیا زه کوم ځای ته ورننوتم ته ما پسې راننوځې هغه ورته وایي صحیح ده روان. داسې اسلام موږ ته را رسېدلی دی په دومره سختو. نو چې ورننوتو په رسول صلی الله علیه وسلم پسې
ورسره کېناستو، اوږدې خبرې تپوسونه د هغه قوم نه راغلی یم او دا یو الله دا و یو الله دا و. په هغه ځي کې رسول وسلم ته ووایي د اسلام قبلولو طریقه څه ده؟ هغه ورته کلمه ووایي. بیا یې ویي یعنې رسول وسلم ته وایي زه به تا سره یم او بس دلته ستا مرسته وکړه. وایي نه، دلته م حالات ښه نه دي، نوي حالات دي، ته خپل قوم پسې لاړ شه، هغوی له دعوت ورکړه، هغوی کې لږ کار کوه، زه به بیا تا پسې څوک در ولېږم کله چې الله زموږ حالات برابر کړو نو بیا به راشي. موږ هم وایو موږ دینداري کوو، موږ مونځ کوو په ورځ کې یو، زه درس ته کښېنم، زه درس کوم، ما دورې هله لګوي، ما نصر هله لګوي او سره کېږو او شنه کېږو. داسې څه حالات چې یو سړي ارمان دی چې د رسول صلی سره پاتې شي، حالات ښه نه دي، حالات نه دي ښه ځه. نو فایده به یو دا وشي چې یو خو به ته په قوم کې لګیایي نری کار به کړې، کار به روان وي. بل دا چې څوک به خبر نه شي، ته چې نوی کس بهر نه راغلی موږ سره کته بره کېږي بیا خلک خبرېږي، زه به بیا کس در ولېږم، وروسته چې الله طاقت ورکړو بیا خبر شو. نو داسې یو واقعه مې ته ذکر کړه چې دا یو څو ورځې او شپې یا څو شپې د ده مېلمستیا چا کړې وه؟ علي رضی الله عنه. هغه ځوان ماشوم خو نشم ویلی، ما تاسې د سره دا ماشوم نوم مزه نه راکوي. هغه ځوان چې هغه اسلام قبول کړی و د هغه 10 کاله عمر او دا هغې ته نږدې قصه ده. حقه ورسېدي. الله رب العزت دې موږ د دې نیکانو په نقش قدم روان کړو.